کامیابۍ پټ راز. ګرانو دوستانو، نن زه تاسو ته یوه ډېره مهمه او په زړه پورې کیسه وایم. یو ځوان و چې نوم یې کابیر و. کابیر ډېر هوښیار و، خو ژوند کې کامیابي نه لرله. هغه به هر کار شروع کاوه، خو لږ وخت بعده به یې پرېښوده. کله به یې سبق شروع کړ، خو زړه به یې ستړی شو. کله به یې ورزش شروع کړ، خو 2 ورځې وروسته به یې بند کړ. کله به یې کاروبار شروع کړ، خو چې لږ مشکل به پرې راغی نو هغه به تسلیم شو. یوه ورځ کابیر ډېر پریشان و. هغه له ځانه وپوښتل، ولې زه کامیاب نه یم؟ ولې خلک مخکې ځي؟ زه هم هغه شان ولاړ یم. یو زاړه استاد ته لاړم. استاد ډېر ساده او هوښیار سړی و. کابیر ټول درد ورته وویلو. استاد مسکی شو او وویل، ستاسو مسله ستاسو په قسمت کې نه ده، ستاسو مسله ستاسو په ذهن کې ده. کابیر حیران شو. ته ذهن ته دوکه ورکوې. کله چې کار سخت شي، ستا ذهن وایي پرېږده، مه کوه، بیا به کوې. خو همدا عادت انسان ناکاموي. کامیاب خلک د خپل ذهن نه اوري. هغوی خپل ذهنونه کابو کوي. کابیر وپوښتل، دا څنګه؟ استاد وویل، کله چې سهار پاڅېدل درته ګران شي، نو هم هغه وخت پاڅه. کله چې کار کولو ته زړه نه کېږي، نو هم هغه وخت کار شروع کړه. سخت کار انسان مضبوطوي او آساني انسان کمزوری کوي. استاد وویل، هره ورځ ته 2 لارې لرې. یوه اسانه ده او بله سخته ده. اسانه لاره اوس ښه ښکاري، خو وروسته تباه کوي. سخته لاره اوس تا ته تکلیف درکوي، خو وروسته تا کامیابوي. کابیر دا خبرې په زړه کې کېښودې. هغه فیصله وکړه چې خپل ژوند بدل کړي. بل سهار چې موبایل یې زنګ ووهلو، ذهن یې وویل ویده شه. خو کابیر پاڅېده. هغه ورزش وکړ، سبق یې ولوستلو او خپل هدفونو ته یې کار شروع کړ. هره ورځ دا کار سخت و، خو هغه هار نه مانو. ورو ورو هغه مضبوطېده او په خپل ځان باندې باور راتلو. هغه پوه شو چې کامیابي قسمت نه، بلکې محنت او صبر غواړي. نو ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ژوند بدلول غواړئ، نو تاسو فیصله وکړئ چې خپل ذهن کابو کړئ. سستي پرېږدئ او خپلو خوبونو پسې منډې ووهئ. ځکه چې کله ته خپل ذهن کابو کړې، نو خپل مستقبل ته لاره جوړولی شئ.